السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ځان قدر کولو، له خپل ځان څخه د مننې کولو، پر ځان باندې د باور کولو یا د ځان د عزت کولو د دا ټولو تدریس نن درښو چې څنګه تاسو کولای شئ خپل د ځان قدر وکړئ، څنګه کولای شئ خپل د ځان څخه مننه وکړئ. هغه انسانان چې خپل د ځان څخه د ځان قدر کوي، عزت نفس لري، ځان پر ګران ځان ورته مهم ښکاري، دا کسان خپل توانونه او بریاوې ویني او دا د دې سبب کیږي چې د دوی په وجود کې د معنا احساس پیدا سي او د دوی په وجود کې خوشحالي پیدا سي. دا خوشحالي بیا د دې سبب کیږي چې دوی ښه رواني حالت ولري او ښه رواني حالت د دې سبب کیږي چې ښه جسمي صحت ولري. دا د احساساتو د مدیریت د پلیلیست ویډیو ده. دغه پلیلیست ما د دې دپاره جوړ کړی دی چې اول خو ماشومانو ته موږ ورزده کړو چې څنګه ځان مدیریت کړي، او که چیرې کشران یې هم اوري، کشرانو ته هم ګټوره ده او تاسو کولی شئ ډېر څه ځینې زده کړئ. خو هڅه وکړئ دغه پلیلیست ډېر په خپل کوچنیانو واوړئ تر څو ستاسو کوچنیان زده کړه وکړي او یو څه هم دغه پلیلیست ورته تشریح کړئ که چیرې ستاسو کوچنیان نه پوهیږي. آیا کله داسې در سره سوي دي چې یو کوچنۍ تیروتنه، یو کوچنۍ غلطنه ساعتونه ستاسو په ذهن کې راوګرځېږي، په هماغه ورځ دې لسګونه ښه کارونه کړي وي او هغه دې په اسانۍ سره خپل ښه کارونه ایر سي او هغه یوې اشتباه ته دې فکر یې؟ آیا کله چې نور کسان کامیاب سي په اسانۍ یې ستاینه کوي، خو کله چې خپله یو کار په ښه ډول ترسره کړې بیا د ځان په هغه کچه ستاینه نسي کولی؟ دا خو مثلا ځان ته وایه چې دا خو مهم کار نه و، هر چا دا کار کولی سولی، لا هم بسنه نه کوي زما دپاره، باید تر دې هم پوه سم. زموږ د نن ورځې موضوع له خپل ځان څخه مننه، یعنی خپل توانونه، مثبت صفتونه او بریاوې ووینو او د هغو له امله له خپل ځان څخه مننه وکړو. په دې ویډیو کې تاسو زده کوئ چې ولې له خپل ځان څخه مننه د احساساتو د مدیریت یوه برخه ده او څنګه کولی سو په څو ساده تمرینونو سره خپل ځان ته په مهربانۍ او واقعي نظر وګورو. اول، یو، ستا یو له ارزښتناکو شتمنیو څخه ته خپله یې. موږ عموما د کورنۍ، ملګرو، روغتیا، کور، خوړو او ژوند د اسانتیاو له امله مننه کوو. خو کله ناکله هیروو چې زموږ د ژوند یوه ډیره مهمه شتمني موږ خپله یو. زموږ بدن، ذهن، توانونه، تجربې، هڅې او شخصي صفتونه هغه سرمایه گذاري ده چې هره ورځ ګټه ځینې اخلو. کیدای سي کامل نه یو، خو کامل نوالی د بې ارزښۍ معنا نه لري. کیدای سي غلطي وکړو، خو یوه غلطي زموږ ټولې ښهوالۍ له منځه نه وړي. ګرانو دوستانو، کیدای سي لا تر اوسه خپلو هدفونو ته نه یو رسېدلي، خو هغه لاره چې تر نن ورځې مو وهلې ده هغه هم د لیدلو او ارزښت ورکولو وړ ده. نو یوازې د هغو شیانو له امله مننه مه کوئ چې له خپل ځان څخه بهر یې لرئ، بلکې د هغه انسان له امله هم له خپل ځان څخه مننه وکړئ چې تاسو یاست. دوهم، له خپل ځان څخه مننه څه معنا لري؟ له ځان څخه مننه دا معنا لري چې خپل ښهوالی، هڅې او وړتیاوې ووینو او انکار ځینې ونه کړو. د مثال په توګه، که مو په یو سخت حالت کې صبر کړی وي، خپل صبر ووینئ. که مو له ستړیا سره خپل کار ترسره کړی وي، خپله هڅه مه هیروئ. که مو له یو چا سره مرسته کړې وي، خپله مهربانۍ ته پام وکړئ. که مو خپله تېروتنه منلې او جبران لپاره مو هڅه کړې وي، خپل مسؤلیت منل ارزښتناک وګڼئ. له خپل ځان څخه مننه دا معنا لري چې ووایو زه بشپړ انسان نه یم، خو ارزښتناک صفتونه او وړتیاوې لرم. دریم، آیا له خپل ځان څخه مننه کول خودخواهي ده؟ نه 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 نه. له خپل ځان څخه
مننه د خودخواهی سره ډیر فرق لري. خودخواه انسان یوازې خپل اړتیاوې او غوښتنې مهم ګڼي او کېدای شي د نورو حقونه او احساسات له پامه وغورځوي، فکر ورته ونه کړي. خو هغه څوک چې له خپل ځان څخه مننه کوي د خپل ارزښت ترڅنګ د نورو ارزښت هم ویني. هغه د خپل ارزښت ثابتولو لپاره د نورو کوچنی کولو ته اړتیا نه لري. مثلا بعضی انسانان په یو خلکو رخشند وایي، دا ته ضرورت نه لري. د مثال په توګه له خپل ځان څخه مننه کول دا دی چې ووایو زه ښه وړتیاوې لرم او نور کسان هم خپل ارزښتناک صفتونه لري. خو خودخواهي کېدای شي داسې یوازې زه ښه یم او نور هیڅ ارزښت نه لري. تاسو به ډېر انسانان داسې خپل په ژوند کې لیدلي، ځان یادوي وایي زه پوه یم، زه ښایسته یم، زه هر څه یم، نور هیڅ نه دي. دا ته خودخواهي وایي. نو د خپلو ښهوالو پیژندل ناسالم غرور نه دی، بلکې د سالم ځان درناوی یوه برخه ده. ولې د خپلو ښېګڼو لیدل راته سخت دي؟ څلورم سوال دی. د انسان ذهن معمولاً تیروتنې، غلطیانې، ماتې او خطرونه تر بریاو ژر په یاد راوړي. کېدای شي د ورځې 10 کارونه سم ترسره کړو، خو ذهن مو یوازې هغه یو کار باندې تمرکز کوي چې موږ سم نه یې کړی. د مثال په توګه کېدای شي په یوه وینا کې مو ډېرې خبرې ښې کړې وي، خو د پروګرام تر پای وروسته یوازې پر هغې یوې کلمې فکر کوئ چې په صحیح توګه مو نه ده ویلې. یا کېدای شي په امتحان کې مو ډیرو پوښتنو ته جواب ویلی وي، خو ټول پام مو هغه څو پوښتنو ته وي چې غلط جواب مو ورکړی. دا ډول پام د دې سبب کیږي چې خپل ځان څخه یو نیم انځور ولرو، یو نیمګړی انځور ولرو. موږ یوازې خپلې تېروتنې نه یو. مثلا زه خو یوازې خپل تېروتنې نه یم. د خپل ځان د واقعي پیژندلو لپاره باید هم خپلې کمزورتیا او هم خپل توانونه ووینو. 5 خپل رنګین کمانونه وشمېره، نه یوازې ورځې او توپانونه. ګوره په اسمان باندې ورځې هم راځي او توپانونه هم راځي، خو پر اسمان باندې رنګین کمان هم راځي. تاسو به لیدلي هغه رنګارنګ شیان چې پر اسمان راسي، په باران کې بعض وخت راځي. د هر انسان په ژوند کې هم ښې ورځې شته او هم سختې ورځې شته. که یوازې ورځې، توپانونه، تېروتنې او ماتې ووینو، کېدای شي فکر وکړو چې زموږ ټول ژوند تور دی او ناکامه. خو د سختو ورځو ترڅنګ روښانه شپې، بریاوې، مهرباني، هڅې او ارزښتناک تجربې هم شته. دا جمله چې خپل رنګین کمانونه وشمېره، نه یوازې ورځې او توپانونه، دا معنا نه لري چې ستونزې له پامه وغورځوه او ستونزو ته فکر مه کوه. معنا یې دا ده چې ستونزو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ د ژوند او شخصیت ټول انځور پټ کړي. موږ کولی شو ووایو نن مې سخته ورځ درلودل، خو له دې سره سره مې دوام ورکړ، درس مې وویلی. په دې کار کې مې تېروتنه وکړل، خو له خپلې تېروتنې څخه مې یو څه زده کړل، د خپل غلطۍ څخه مې زده کړه وکړل. لا خپلې موخې ته نه یم رسېدلی. مثلا زما هدف دکتورا اخیستل دی، لا تر اوسه پرې پروانې ضیایي دکتورا نه ده اخیستې، خو څو ګامه ورنږدې سوې ده دکتورا ته. واو، پروانې ضیایي، اکسلنټ. دا ډول فکر کول هم واقعي او هم مهربانه دی د خپل ځان سره. 6 د خپلو مثبتو صفتونو باغ ووینه. فکر وکړئ چې ستاسو شخصیت د بیلابیلو ګلانو له یو ډک باغ سره شباهت لري. هر ګل کولی شي ستاسې د یو مثبت صفت استازیتوب وکړي. یو ګل ستاسې مهرباني ښکاره کوي، بل ګل ستاسې زغم، نوښت، نظم، زړورتیا، رښتینولۍ یا مسؤلیت منل ښکاره کوي. ټول ګلان یو بل ته ورته نه دي، لکه څنګه چې ټول انسانان هم یو ډول صفتونه نه لري. کېدای شي یو څوک ډیر اجتماعي یا ټولنیز وي، خو بل کس یو ښه اورېدونکی وي. کېدای شي یو څوک په وینا کې مهارت ولري او بل کس په لیکلو کې،
هنر د ستونزو په حلولو یا له نورو سره په مرسته کولو کې وړتیا ولري. یو نفر ګوره ښه مهارت د خبرو لري، بل نفر لیکل ښه کولی سي، بل نفر ښه نور هنرونه لري، بل نفر مشکلات ښه حل کولی سي او بل نفر د خلکو سره ښه مرستې کولی سي. ضروري نه ده چې زموږ مثبت صفتونه د نورو د صفتونو په شان وي. مهمه دا ده چې خپل ځانګړی باغ وپیژنو. اووم، د ګلانو د انتخاب تمرین وکړئ، د دې لپاره چې تاسو پر ځان باور ډیر سي. اوس یوه ساده تمرین وکړئ. فکر وکړئ چې یو لوی باغ کې قدم وهئ. په دې باغ کې د رقم رنګونو او ښکلو شکلونو ډیر ښه ګلان سته ښایسته. تاسو باید د ځان لپاره د ګلانو یو ګېډۍ یا مثلا دسته وټاکئ. خو هر ګل باید ستاسې د یو مثبت صفت نمایندګي وکړي. د مثال په توګه کېدای سي دا صفتونه تاسو خپل ځان ته وټاکئ په دا خپل ګل دسته کې. زه مهربانه یم، زه خوشبینه یم، زه صمیمي یم، زه سخي یم، زه منظم یم، زه صبر لرونکی یم، زه نوښتګر یم، زه هڅاند یم، زه مسؤلیت پذیر یم، زه ښه اورېدونکی یم. لږ تر لږه خپل 5 مثبت صفتونه وټاکئ او پر یو کاغذ یې ځان ته ولیکئ. که دا تمرین درته سخت وي، له یوه باور لرونکي کس څخه وپوښتئ، ستا په نظر زما 3 مثبت صفتونه کوم دي؟ کله ناکله نور کسان په موږ کې داسې ښېګڼې ویني چې موږ خپله نه یو ورته پام ونه یې نه پوهېږو. هغه یې کېدای سي ښه راوښیي. 8، خپل ځان په خپلو صفتونو سره معرفي کړه. اوس د هغه صفتونو په کارولو سره چې ټاکلي مو دي خپل ځان معرفي کړئ. د مثال په توګه زه یو مهربانه انسان یم، زه په سختو حالاتو کې هڅه کوم، زه د نورو خبرو ته غوږ نیسم، زه له زده کړو سره مینه لرم، کله چې تېروتنه وکړم د جبران لپاره یې هڅه کوم. د دې تمرین هدف دا نه دی چې ځان بې عیبه وښیو. هدف مو دا دی چې د خپلو کمزوریو ترڅنګ خپلې رښتینې ښهوالی هم ووینو. ښه ده چې د ډیرو عمومي جملو پر ځای د خپل مثبت صفت لپاره یو مثال پیدا کړئ. د مثال په توګه یوازې مه وایاست زه مهربانه یم، پر ځای یې ووایه زه مهربانه یم ځکه کله چې زما ملګری خفه و ما یې خبرو ته غوږ ونیوی. دا مثال ستاسې له ذهن سره مرسته کوي چې ستاسو مثبت صفت په حقیقي توګه ومنئ. 9، خپل ورځني کوچني بریاوې ووینه. د ورځې په اوږدو کې ډېرې بریاوې رامنځته کیږي، خو موږ یې د کوچنیوالي له امله جدي نه نیسو. خو هره بریا اړینه نه ده چې ډیره لویه وي. کېدای سي نن مو خپل یو شی له نورو سره شریک کړی وي، په مینه او لیوالتیا مو یو کار پیل کړی وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره مو هڅه کړې وي، یو زړور کار مو کړی وي، داسې یو کار چې تاسو ډیر شجاعت پکښې کارولی، یوه خوندوره ټوکه مو کړې وي او یو څوک مو خندولی وي، له یو ملګري سره مو مهرباني کړې وي، د یو کس خبرو ته مو غوږ نیولی وي، له یو کس څخه مو بخښنه غوښتې وي، خپله دنده مو بشپړه کړې وي، له یو کس سره مو مرسته کړې وي، یا مو له خفګان سره خپل ځان آرام کړی وي. دا ټول بریاوې دي ځکه چې ستاسې د توان او شخصیت یوه برخه ده. 10، د آفرین پر ما تمرین وکړه. هره شپه تر خوب مخکې له خپل ځان څخه وپوښته، نن مې کوم کار تر سره کړ چې له عمله یې کولی سم له خپل ځان څخه مننه وکړم. وروسته لږ تر لږه 3 شیان ولیکه. د مثال په توګه آفرین پر ما ځکه نن مې خپل ځنډېدلی کار پیل کړ. آفرین پر ما ځکه کله چې په غوسه وم تر جواب ورکولو مخکې مې لږ تمه وکړل. آفرین پر ما ځکه له خپل ملګري سره مې مرسته وکړه. آفرین پر ما ځکه له ویرې سره مې خپله خبره په احترام سره وکړل. آفرین پر ما ځکه نن مې د خپل بدن او روغتیا ساتنه وکړل. دا تمرین په تدریجي ډول ستاسو ذهن ته زده کوي چې یوازې
غلطیانې ثبت نه کړي بلکې هڅې او بریاوې هم وویني. 11 د بریا او بشپړې پایلې فرق چیش دی؟ ډیر کسان یوازې هغه وخت ځان بریالی ګڼي چې بشپړې پایلې ته ورسیږي. د مثال په توګه که پوره نمرې وانخلم بریالی نه یم. که ټول کار بشپړ نه کړم زما هڅه هیڅ ارزښت نه لري. خو بریا یوازې وروستۍ پایلې ته رسیدل نه دي. پیل کول، دوام ورکول د مشکلاتو په حالت کې، تمرین کول، بیا هڅه کول او له تېروتنې څخه زده کړه هم د بریا برخې دي. کېدای سي نن مو یوازې 10 دقیقې درس ویلی وي، خو که په تېرو ورځو کې مو درس هیڅ نه پیلاوه همدا 10 دقیقې یو ډیر پرمختګ دی. کېدای سي لا تر اوسه مو خپله ویره په بشپړ ډول نه وي کنټرول کړې، خو که مو یو کوچنی ګام اخیستی وي باید هماغه ګام ووینئ. 12 له خپل ځان څخه مننه او د احساساتو مدیریت. کله چې یوازې خپلې کمزورۍ او ماتې وینو کېدای سي د شرم، ناهیلۍ، اضطراب او بې ارزښۍ احساس وکړو. خو کله چې خپل توانونه او هڅې هم ووینو ذهن مو له خپل ځان څخه یو متوازن انځور پیدا کوي. له خپل ځان څخه مننه په سختو حالاتو کې دا خبرې را یادولی سي. زه مخکې هم له ستونزو سره مخ سوی یم او توانېدلی یم چې دوام ورکړم. زه داسې وړتیاوې لرم چې مرسته راسره کولی سي. یوه ماته زما ټول ارزښت نه ټاکي. دا جملې مرسته راسره کوي چې سخت احساسات ښه کنټرول کړو او په ډېره هیله خپل لاړې ته دوام ورکړو. 14 دا مهارت ماشومانو ته څنګه ورزده کړو؟ دا مهارتونه چې مو زده کړل نه، ماشوم ته د خپل ځان د قدر کولو د ورزده کولو لپاره یوازې هغه پایله او نمرې مه ستایئ. د هغه هڅې، صبر، زړورتیا، همکاري او مهرباني هم ووینئ. د دې پر ځای چې یوازې ووایاست آفرین چې پوره نمرې دې واخیستلې، ووایاست آفرین چې د دې ازموینې لپاره دې په منظم ډول تمرین وکړ. د دې پر ځای چې یوازې ووایاست څومره ښکلی رسم دې کړی دی، ووایاست ما ولیدل چې د دې رسم جوړولو لپاره دې په حوصله سره هڅه وکړل. له ماشوم څخه داسې پوښتنې هم وکړئ: نن له خپل کار څخه خوشحاله یې؟ نن دې خپل کوم ښه صفت ښکاره کړ؟ په کوم کار کې دې هڅه وکړه که څه هم پایله یې بشپړه نه وه؟ دا پوښتنې له ماشوم سره مرسته کوي چې خپل ارزښت یوازې په پایلو او د نورو په تایید پورې ونه تړي. 14 د خپل ځان د ستاینې په اړه مهمه خبره درته کوو. له خپل ځان څخه مننه باید واقعي وي. اړتیا نشته چې هغه خبره څو ځله تکرار کړو چې خپل باور نه پر لرو. که ووایو زه په ټوله کارونو کې تر ټولو ښه یم، زموږ ذهن به ښایي دا خبره ونه مني ځکه واقعي نه ده. خو کولی سو ووایو زه لا د زده کړې په حال کې یم او د خپلې هڅې قدر کوم. یا هم ووایو زه تېروتنې لرم خو ډېر ښه صفتونه هم لرم. واقعي او روښانه جملې تر مبالغې ډکو ستاینو ډېر اغیز لري. 15 ولې ځینې کسان خپل ښه صفتونه نسي لیدلی؟ کله چې له ځینې کسانو څخه وغوښتل سي چې خپل څو ښه صفتونه ووایي هغوی هیڅ نسي ویلی. هغوی شاید داسې فکر وکړي زه هیڅ ښه صفت نه لرم، هر څه چې ما کړي دي یوازې زما دنده وه، نور خلک تر ما ښه دي، که د ځان صفت وکړم مغروره به سم. دا ډول فکر کول ډیر لاملونه درلودلی سي. کېدای سي دغه کس په داسې کورنۍ کې لوی سوی یې چې همیشه یې غلطي لیدل کېدې، خو د هغه هڅو او ښو صفتونو ته چا پام نه کوه. ممکن هر ځل چې هغه له خپل ځان څخه راضي سوی وي یو چا ورته ویلي وي مغروره کېږه مه، دا خو کوم مهم کار نه و، نور خلک دا کار تر تا ښه کوي، یا لا ډیر وخت پاته دی چې ته ښه سې. کله چې ماشوم دا ډول خبرې بیا بیا واوري ورو ورو کرار زده کوي چې خپل ښه صفتونه ونه ویني او هغو په اړه خبرې ونه کړي.
دغه کس شاید په لویوالي کې هم د نورو د ستاینې په اورېدو ناراحته سي، شرم وکړي یا ژر موضوع بدله کړي. 14 د نورو خلکو ستاینه څنګه ومنو؟ د خپل ځان د قدر کولو یوه نښه دا ده چې د نورو خلکو ستاینه او تشویق ومنلی سو. ځینې کسان چې کله څوک یې صفت وکړي ژر ورته وایي نه داسې نه ده، ما کوم خاص کار نه دی کړی، یوازې بخت را سره مرسته وکړل یا د هر چا دا کار کولی سوای. کله کله دا خبرې د عاجزۍ له امله کیږي، خو که موږ هر وخت خپل ښه صفتونه او هڅې ردوو، ذهن مو زده کوي چې زموږ بریاوې مهمې نه دي. کله چې یو څوک ستاسو صادقانه ستاینه کوي، اړتیا نشته چې اوږده تشریح تاسو ورکړئ د هغه خبره رد کړئ. کولی سئ په ساده ډول ووایاست مننه، خوشحاله سولم چې داسې فکر کوي، یا مننه ما د دې کار لپاره رښتیا هم ډیره هڅه کړې ده. د نورو د ستاینې منل د مغروره کېدو معنا نه لري، دا یوازې په دې معنا ده چې اجازه ورکړو زموږ هڅه او ښه صفتونه ولیدل سي. 19 له ځان سره منفي خبرې وپېژنئ. موږ ټول په خپل ذهن کې له ځان سره خبرې کوو. دې ته له ځان سره داخلي خبرې ویل کېږي. کله ناکله داخلي غږ مهربانه او ملاتړ کوونکی، خو کله بیا ډیر سختګیره او ملامتونکی. د مثال په توګه تر یوې غلطۍ وروسته شاید موږ خپل د ځان سره ووایو زه تل هر څه خرابوم، زه هیڅ کار نسم کولی، زه هیڅ استعداد نه لرم، زه به هیڅ وخت کامیابه نسم. دا جملې معمولا ټول حقیقت نه بیانوي. دا یوه غلطي زموږ له ټول شخصیت او ژوند سره تړي. که مو یو کار سم نه وي کړی، دا معنا نه لري چې هیڅ کار سم نسی کولی. که په یوه امتحان کې بریالی نه سواست، دا معنا نه لري چې ناتوانه انسان یاست. که یو کس ونه منلست، دا معنا نه لري چې د مینې وړ نه یې. لومړی ګام دا دی چې پام وکړې په خپل ذهن کې له ځان سره څنګه خبرې وکړې. 18 منفي خبرې په واقعي او مهربانو خبرو بدلې کړئ. اړتیا نشته چې منفي خبرې په یوې غیر واقعي ستاینه بدله کړئ. د مثال په توګه که مو په یو کار کې غلطي کړې وي، دا ویل چې زه په ټولو کارونو کې تر ټولو غوره یم شاید ستاسو ذهن ته د منلو وړ نه وي. ښه ده چې یو واقعي او مهربانه جمله انتخاب کړئ. د دې پر ځای چې ووایاست زه تل ناکامه کیږم، ووایاست دا ځل هغه نتیجې ته ونه رسېدلم چې غوښتل مې، خو دلیل یې پیدا کولی او بیا هڅه کولی سم. د دې پر ځای چې ووایاست زه هیڅ استعداد نه لرم، ووایاست شاید لا مې خپله اصلي وړتیا نه وي پیدا کړې یا د پرمختګ لپاره ډیر تمرین ته اړتیا لرم. د دې پر ځای چې ووایاست زه ډیر کمزوری یم، پر ځای یې ووایه دا حالت راته سخت دی، خو مخکې هم له سختو حالاتو څخه تیر سوی یم. د دې پر ځای چې ووایاست ټول خلک تر ما ښه دي، پر ځای یې ووایه هر انسان بیل شرایط، بیل لارې او وړتیاوې لري. زه باید خپل نننی پرمختګ له خپل تیر وخت سره پرتله کړم، نه د خلکو د ښه وخت سره. هدف دا نه دی چې حقیقت تر خپل اصلي حالت ښکلی ښکاره کړو، بلکې هدف دا دی چې ټول حقیقت ووینو، نه یوازې منفي برخه. 19 د خپل بدن قدر هم وکړئ. د خپل ځان قدر کول یوازې د ذهني وړتیاو او اخلاقي صفتونو په اړه نه دي. زموږ بدن د قدر او مننې وړ دی. کېدای سي د خپل بدن له ظاهري بڼې یا ځینو برخو څخه راضي نه یو، خو بدن و هره ورځ زموږ د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډیر کارونه ترسره کوي. سترګې زموږ سره مرسته کوي چې نړۍ ووینو. غوږونه اوازونه اوري. پښې موږ یو ځای څخه بل ځای ته رسوي. لاسونه موږ ته د لیکلو، جوړولو، غېږ ورکولو یا مثلا مرستې کولو توان راکوي. زړه مو پرته له درېدو وینه په ټول بدن کې پاشي. سږي مو شپه او ورځ د ساه اخیستلو په برخه کې مرسته کوي. کله کله د دې پر ځای چې یوازې د خپل بدن ظاهري بڼه قضاوت کړو، ښه د هغه کارونو ته هم پام وکړو چې بدن یې زموږ لپاره کوي یا یې کولی سي. مثلا له خپلو پښو مننه کوم چې نن یې حرکت راکړ.
له خپلو لاسونو مننه کوم چې په وسیله یې کار کولی سم. له خپل بدن څخه مننه کوم چې له ستړیا سره لا هم را سره ملګری دي. دا ټول فکر کول له خپل بدن سره زموږ اړیکه چې کوي سالمولی سي. له نورو سره پرتله کول څنګه د خپل ځان قدر کموي چې ته ځان د بل چا سره پرتله کوي. یو له مهمو شیانو څخه چې زموږ د ښو صفتونو د لیدلو مخه نیسي له نورو خلکو سره د ځان تلپاتې پرتله کول دی، یعنې همیشنی. کیدای سي خپله چهره، زده کړې، وظیفه، عاید، کورنۍ وړتیاوې یا له نورو خلکو سره اړیکې دا موږ پرتله کو. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا دا پرتله نوره هم زیاتوي، ځکه موږ معمولا د نورو خلکو د ژوند تر ټولو ښې شیبې وینو او هغه د خپل ژوند له سختو شیبو سره پرتله کوو. ته مثلا د ژوند په سخت حالاتو کې یو بل نفر د ژوند په ښه حالاتو کې ته د هغه ویډیو عکس وینې و ګوره زه په دا حالت کې یم، دا په دا حالت کې دی، قرار ځان ته چې ورکوې بد احساس ورکوې او دا بد احساس د دې سبب کیږي چې ته دغه څه بد احساس ولري. موږ د نورو خلکو وروستۍ پایله وینو، خو د هغوی لاره چې دغه کامیابۍ ته راغلي دي، مشکلات یې، ناکامۍ او امکانات یې نه پیژنو. موږ نه یو په خبر نه. کله چې هر وخت ځان له نورو سره پرتله کوو، زموږ رښتینی بریالیتوبونه یا کامیابۍ هم راته کوچنۍ ښکاري. ښه ده چې د نورو خلکو پر ځای له ځان څخه وپوښتو، زه د خپل تیر وخت په پرتله څومره بدل سوی یم؟ ما څه شي زده کړي دي؟ کوم عادت مې ښه کړی دی او په کومه برخه کې مې یو ګام مخته تللی یم؟ سالمه پرتله دا ده چې خپل نننی حالت له خپل پخواني حالت سره پرتله کو، نه د نورو خلکو د ښه حالت سره. 21 ستا ارزښت یوازې ستا په کار او بریا پورې نه دی تړلی. ځینې کسان یوازې هغه وخت خپل ځان ارزښتمن بولي چې کامیابه وي، لوړې نمرې واخلي، ډېرې پیسې پیدا کړي، نور خلک خوشحاله وساتي یا هیڅ غلطي ونه کړي. دا کسان ښایي له ځان سره ووایي که بریالی نسم ارزښت نه لرم، که نور خلک له ما څخه راضي نه وي ښه انسان نه یم، او که غلطي وکړم د مینې وړ نه یم. خو د انسان ارزښت یوازې په پایله، نمره، ظاهري بڼه، مقام او نورو خلکو په تایید پورې نه دی تړلی، ځکه چې انسان اشرف المخلوقات دی. الله جل جلاله هغه اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. کیدای سي په یوه کار کې ناکامه سي، خو بیا هم ارزښتمن انسان یې. کیدای سي یو څوک دې خوښ نه کړي، چې اصلا نه سي خوښ، خو د یو کس نظر ستا ټول ارزښت نه ټاکي. کیدای سي ستړی یې او د یو څه وخت لپاره د پخوا په شان کار ونه سي کړلی، خو بیا هم د درناوي، پاملرنې او مینې وړ یې. دا ځان ته ووایه. له خپل ځان څخه سالمه مننه دا ده چې پوه سو زما کارونه او بریاوې مهمې دي، خو زما ټول ارزښت نه ټاکي. 22 خپلې غلطۍ خپل ټول شخصیت مه ګڼئ. د دې دوو جملو ترمنځ ډېر فرق سته. ما غلطي وکړه او بله زه یو غلط او بې ارزښته انسان یم. لومړۍ جمله ما غلطي وکړه د یو ناسم چلند په اړه ده، خو دوهمه جمله د انسان ټول شخصیت بې ارزښته کوي. ټول انسانان غلطي کوي، مهمه دا ده چې خپل غلطي ومنو، که امکان وي جبران یې کړو او یو څه ورڅخه زده کړو. که خپل غلطي د خپل ټول شخصیت برخه وبولو، ډېر شرم به احساس کړو او شاید د اصلاح کولو حوصله هم له لاسه ورکړو. خو که ووایو ما دا ناسم کار کړی دی، اوس یې مسؤلیت منم او هڅه کوم چې اصلاح یې کړم، د بدلون امکان ډېریږي. له خپل ځان څخه قدرداني کول په دې معنا نه ده چې خپل غلطۍ توجیه کړو، ووایو چې والا دا غلطۍ مې ښه وکړه، بلکې معنا یې دا ده چې د غلطۍ د اصلاح پر مهال خپل ټول شخصیت له منځه یونس. 23 خپل ځان ته د مننې یو خط ولیکئ. یوه پاڼه راواخلئ، یوه ورقه راواخلئ او خپل ځان ته یو لنډ خط ولیکئ. په دا خط کې په دې جملې باندې دا خط کولی سي چې شروع کړئ، زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه، وروسته یې نو بیا ورته ولیکه،
وروسته د هغو هڅو په اړه ولیکه چې شاید نور خلک ورباندې خبر نه وي. د مثال په توګه زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه په سختو ورځو کې مې دوام کړی دی. زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه له ویرې سره مې ځان تسلیم نه کړ. زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه د زده کړې لپاره مې هڅه وکړه. زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه تر غلطۍ وروسته مې مسؤلیت ومانه. زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه د ستړیا پر مهال مې د نورو ساتنه وکړه. زه له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه اوس هڅه کوم د خپل ځان ساتنه وکړم. دا خط په یو امن ځای کې وساتئ او په هغو ورځو کې بیا راواخلئ ویې وایاست چې تاسو د ناهیلۍ احساس کوئ. 24 د کوچنیو بریاوو یو بکس ولرئ. کولی شئ د خپلو کوچنیو کامیابیو د ثبت لپاره یو ساده بکس یا لوښی جوړ کړئ. هر وخت چې مو یو مثبت کار ترسره کړل په یو کوچنی ورقه یې ولیکه او په بکس کې واچوه. د مثال په توګه نن پر وخت له خوبه راپاڅېدم. نن می یو سخت کار پیل کړ. نن می په یوه بحث کې خپل آرام وساته. مثلا درد راتلی ځان می آرام وساتي. نن می له خپل حق څخه په احترام سره دفاع وکړه. نن می له یو کس سره مرسته وکړل. نن می خپل ځان ته د استراحت اجازه ورکړه. د هفتې یا میاشتې په پای کې کاغذونه راوباسئ او ویلولئ. دا تمرین درته زده کوي چې ژوند یوازې له ناکامیو او نیمګړو کارونو څخه نه دی جوړ شوی بلکې ډیری کوچني بریاوې هم سته. ښه 25 زما ځانګړی ګل. دا هم تمرین کړئ. پر یو کاغذ یو ګل رسم کړئ. د ګل په منځ کې خپل نوم ولیکئ. د ګل په هره پاڼه خپل یو ښه صفت یا وړتیا ولیکئ. د مثال په توګه مهرباني، پر خپل کار ټینګال، رښتینولي، نوښت، صبر، مسؤلیت منل، د زده کړې وړتیا، له نورو سره مرسته، خوش طبیعتي یا زړورتیا. وروسته د هر صفت لپاره یوه رښتینی مثال ولیکئ. د مثال په توګه زه صبر لرم ځکه خپل ماشوم ته مې یوه موضوع څو ځله په آرامه تشریح کړه. زه هڅاند یم ځکه له ستونزو سره مې درس یا کار ته دوام ورکړ. زه مهربانه یم ځکه کله چې ملګری مې خفه و پرته له قضاوت څخه مې خبرې واورېدلې. دا ګل په داسې ځای کې کښېږدئ چې لیدلی یې شئ هره ورځ. هدف دا نه دی چې هره ورځ د ځان بې ځایه صفت وکئ. هدف دا دی چې خپل رښتینی ښه صفتونه هیر نه کړئ. په یاد مو یې. 26 په سختو ورځو کې د خپل ځان قدر وکړئ. د خپل ځان قدر کول یوازې د بریالیتوب د ورځو لپاره نه دی. موږ په سختو ورځو کې دې کار ته ډېره اړتیا لرو. کیدای شي په یوه سخته ورځ کې خپل ټول پلان سوي کارونه ترسره نه کړو. په دې حالت کې د ځان د ملامتولو پر ځای له ځانه وپوښتئ ما نن له دې سخت حالت سره کوم کار وکړ. شاید یوازې له ګټې راپاڅېدلي یاست. کیدای شي خواړه مو خوړلي وي. ممکن یو کس ته مو تلیفون کړی او مرسته مو غوښتې وي. کیدای شي پریکړه مو کړې وي چې څو دقیقې استراحت وکړئ. په سختو شرایطو کې همدا کوچني کارونه هم کامیابي ګڼل کیږي. د یوې سختې ورځې کار باید له هغې ورځې سره پرتله نه کړو چې ډېره انرژي، آرامتیا او امکانات لرو. 28 ماشوم یوازې په مثبتو نومونو مه یادوئ. ماشوم ته د خپل ځان د قدر ورزده کولو پر مهال باید له حده زیات مثبت نومونه هم ورته وکاروو. د مثال په توګه که هر وخت ماشوم ته ووایو ته تل تر ټولو هوښیار یې، شاید له غلطۍ کولو څخه وبیریږي ځکه فکر کوي یوه غلطي به د هغه د هوښیارۍ نوم له منځه یوسي. ښه ده چې د ماشوم ځانګړی چلند وساتو. څه رقم ما وویل چې د دې مسئلې د حل لپاره دې څو بېلابېلې لارې وازمایلې. که څه هم دا کار درته سخت و خو بیا دې هم دوام ورکړ. نن دې له خپل ملګري سره مهربانه چلند وکړ. دا ډول تشویق ماشوم ته ښکاره کوي چې د هغه هڅه
زده کړه او چلند مهم دی، نه دا چې تل باید تر ټولو غوره وي. 28 ځینې کسان بیریږي که له خپل د خپل ځان قدر او مسؤلیت منل یو ځای کېدای سي. یعنې خپل د ځان قدر او مسؤلیت منل دا سره یو ځای کېدای سي. مثلا ځینې کسان بیریږي که د خپل ځان سره مهربانه سي یا بیا به د بدلون او پرمختګ هڅه ونه کړي. نه وایي که زه ځان ونازوم بره به بدلون نه کوم، هڅه به نه کوم، ټنبل به سم. خو له ځان سره مهرباني د بې مسؤلیتۍ معنا نه لري. موږ په یوه وخت کې ویلی سو زه ارزښتمن انسان یم او زما دا چلند اصلاح ته اړتیا لري. موږ خپله هڅه لیدلی سو او په عین وخت کې د ښه کېدو لپاره پلان جوړولی سو. شدید ملامتول تل د پرمختګ سبب نه کیږي. کله کله انسان ناهیلي کوي او د دوام توان ورڅخه اخلي. خو مهربان او مسؤلانه فکر وایي غلطي دې وکړه، مسؤلیت یې ومنه، یو څه ورڅخه زده کړه او بیا هڅه وکړه. 29 به تاسو ته دا ووایو چې د څو شیبو لپاره تاسو ودرېږئ، یوه آرامه او ژوره ساه واخلئ. وروسته دغه 3 جملې په کامل توګه ووایاست. زما یو ښه صفت دا دی چې بلا 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 بلا. نن له خپل ځان څخه مننه کوم ځکه بلا بلا بلا. زما یو کوچنی بریا دا وه چې بلا لا 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 لا. د جواب ورکولو لپاره تلوار مه کوئ. که په لومړي سال کې مو څه شي یو شی ذهن ته نه راځي، د تیرو ورځو او هفتو په اړه فکر وکړئ. خامخا داسې یوه شیبه شته چې ستاسو صبر، مهربانۍ، مسؤلیت، زړورتیا یا هڅه ښکاره کوي. هغه شیبه کوچنۍ مه ګڼئ، جدي یې ونیسئ. د خپلو ښېګڼو د لیدلو 7 ورځنی تمرین موږ تاسو ته دروښیو. لومړۍ ورځ خپل 5 مثبت صفتونه ولیکئ. 2مه ورځ 3 هغه کارونه ولیکئ چې په تیر وخت کې مو په ښه ډول ترسره کړي وي. 3مه ورځ له یوه باوري کس څخه وغواړئ چې ستاسو 3 مثبت صفتونه درته ووایي. 4مه ورځ خپله یوه وړتیا په یوه کوچني کار کې وکاروئ. 5مه ورځ خپله یوه پخوانۍ تېروتنه ولیکئ او روښانه کړئ چې له هغې څخه مو څه زده کړي دي. 6مه ورځ د هماغې ورځې 3 کوچنۍ بریاوې ولیکئ. 9مه ورځ خپل ځان ته یو لنډ خط ولیکئ او د خپلو هڅو له امله له خپل ځان څخه مننه وکړئ. د ځان قدر کول په دې معنا دی چې خپلې رښتینې وړتیاوې، هڅې او بریاوې ووینو، پرته له دې چې خپل کمزوري او غلطي رد کړو. موږ د پرمختګ لپاره د خپل شخصیت دواړو برخو پیژندلو ته اړتیا لرو. هم هغه برخې چې اصلاح ته اړتیا لري او هم هغه صفتونه چې موږ ته د دوام توان راکوي. کله چې یوازې خپلې نیمګړتیاوې وینو د ناهیلۍ احساس مو ډېرېږي. خو کله چې د خپل بشپړ انځور وینو خپل سخت احساسات هم ښه تنظیمولی سو، مدیریت کولی سو. له نن څخه وروسته یوازې د خپل ژوند ورځې توپانونه او غلطۍ مه حسابئ. خپل رنګین کمانونه، ګلان، کوچنۍ ګامونه او بریاوې هم وګورئ. د خپل ځان قدر کول ځان غوښتنه نه ده، بلکې د خپلو ارزښتونو، هڅو او وړتیاوو عادلانه یادونه ده. ستاسو څخه یو خواهش کوم، په کامنټ کې راته ولیکئ نن د خپل کوم صفت یا کار له امله ځان ته وایاست آفرین. د احساساتو د مدیریت تر بل ویډیو پورې له خپل ځان سره مهربانه واوسیږئ او خپل ښه صفتونه مه هیروئ، تر څو وکولی سئ ښه روان ولرئ. ښه روان به ستاسو سره کومک وکړي چې ښه صحت ولرئ او ښه صحت ستاسو سره کومک کوي چې یو داسې کس واوسیږئ چې هر څه مدیریت کولی سئ. مننه.